زر خوريږي. دا مهال موږ سره ظاهر پښتون چې هم د سرانانو کیمپ بلوچستان ایالت څخه را سره ملګری سوی دی، نو ورته خبرونه کې بهر کلی ووایي. جوړ په خیر ظاهر پښتون رور، ستړي مسئ. په خیر. ستړی مسئ خورجان، تاسې او ستاسې ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې لوڼې. وعلیکم سلام. ډیره مننه ستاسو چې تاسو د خبرونې ته راغلی او خپل قیمتي وخت نه مو لږ ټایم د اوریدونکو لیدونکو لپاره هم راوباسو. تاسو په خپل باندې ډیر یو لوی مبارز یې، هلې ځلې کوئ. نو اوس چې کوم دا وایرس نوی قسم راغلی دی، اومیکرون، په دې خو به خبرې ترې کوو، ډاکټران سره به هم د دې په اړه په ویکسینو په اړه خبرې ترې کوو. خو د افغان کیمپونو په اړه به که تاسو راته ووایئ چې آیا افغان کیمپونو کې تاسو څه وینئ چې هلته کې آیا د دې نوي وایرس چې کوم دا نوی ویریانټ راغلی دی یا نوی قسم راغلی دی، د دې تاسو وینئ چې مریضان ډیر دي یا خلک ډیر بیماریږي؟ اول خو خبره ده چې مخکې هغه تېر 3 څپې چې کوم ټولې نړۍ بیا خصوصا په پاکستان کې او په بلوچستان ایالت کې دارنګه زموږ کوم کیمپونه چې دي پنډغالي چې موږ ورته وایي، پر دې باندې ډېر تاثیرات وکړي. خو خوشبختانه چې د هغو سره موږ افغانانو چې کوم افغان کډوال په کیمپو کې میشت وو، خپل تر وسه پورې مو طبي تدابیر نیولي وو. او پاتې شو دا نوې کومه څپه چې را روانه ده، تر اوسه پورې خو کوم موږ ته زیان نه دی اړولی. ولې د نوې څپې سره موږ بیداره یو. چون پر 3 څپو سره موږ تجربه پیدا کړله. هغه د کرونا په اړوند باندې چې کوم په هوایي وو، هغه موږ ته رسېدلی وو. بیا خوشبختانه د حکومت پاکستان د خوا څخه او دارنګه د یونیسیار د خوا څخه نور کوم خیریه ادارې چې دي، هغه د واکسینیشن په برابر باندې زموږ سره مرسته وکړله. او ټولو کیمپونه چې کوم دي یا پنډغالي چې دي، په هغو کې واکسینیشن ولګول شو. هغه په اړوند باندې صحیح. ظاهر پښتون صاحب، تاسو به خپل خبرم جاری ساتئ، خو تاسو د عکسونه مونږ تاسو چې زموږ سره شریک کړي وو هغه په دې سکرین باندې چلیږي او زموږ اوریدونکو لیدونکو چې دین هغه ګوري. دا مهال تاسو سره خپل خبرم جاری ساتئ او خپل چې کوم هلې ځلې تاسو کوئ په خپل ځان باره کې هغه هم زموږ اوریدونکو لیدونکو ته ووایئ چې هغوی خبر شي چې تاسو کوم خدمات تر سره کوئ. زه خو خورجانې دلته په بلوچستان کې موږ دا کډوالي لفظ چې دی دا خپله ستونزه معنا یې زه تعریف کوم، چې یعنې کډوالي یا مهاجرت چې دی هغه خپله دغه لفظ د ستونزو څخه جوړ شوی. بیا موږ په داسې چاپېریال کې اوس ولې رالویان سوي چې هلته د ژوند امکانات ډېر کم دي. زه په یو کیمپ یا پنډغالي کې یم. په هغه پنډغالي کې چې نه ګیس ته نه بجلي شته او نه د ژوند یو کوم دغه چې دی د اوسېدو ځای چې دی یا کوم اسانتیاوې چې دي هغه نشته. موږ دلته یوه ډبه اوبه په 10 روپۍ رانیسو. نو چې زه په دې ټولنه کې لوی شوی یم، زما سوچ او فکر او ایډیالوژي دا جوړه شوې ده چې موږ څنګه وکولای شو چې د خپل د ژوند د بدلون دپاره او د خپلو بچیانو چې د زده کړو څخه محروم وي او زموږ د ټولنې لویه دغه نیمګړتیا چې دا هغه نو ایجوکیشن دی. نو د خپلو خلکو ته او خپل د خلکو بچیانو ته د ایجوکیشن دپاره څنګه زمینه مساعده کړو. خو بیا هم خوشبختانه بسیار په مټ باندې او دارنګه د پاکستان د اسلامي جمهوریت په مټ باندې زموږ په کیمپونو کې په 10 کیمپونو کې د تعلیم دپاره زمینه مساعده ده. خو لا نیمګړتیاوې ډېرې مخته پرتې دي. نو په هغه اړوند باندې ژوند په هر اړخ کې د صحت په اړوند باندې دي، د ایجوکیشن په اړوند باندې دي، بیا خصوصا د نجونو د تعلیم دپاره خپل تر مو هلې ځلې کړي دي. خوشبختانه خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په د نجونو لیسه نه وي چې آی سکول ورته وایي، مګر خوشبختانه په بلوچستان کې او په سرانانو کې د غازي امان الله خان علي لیسې په نامه باندې یا غازي امان الله خان آی سکول په نامه باندې د نجونو واحده لیسه په ټول پاکستان کې د ریفیوجیز په حواله باندې هغه په سرانانو کې شتون لري چې زه چلوم. او د دې څخه
115 یعنی 7 دورې انجونې فارغه شوي دي چې 115 انجونې د 12م صنف زموږ فارغه لرو نو دا یو مثبت عمل دی یا زموږ د کړنو نتیجه ده لاس راغلی او پاتې شو د کرونا په اړوند باندې واحد کس په بلوچستان کې زه وم چې د کرونا د واکسین په اړوند باندې ډېر منفي تبلیغات کېدل بیا خصوصا په سوشل میډیا باندې بیا موږ پښتانه افغانان خو داسې یو چې عقیدوي خلک یو تاسو به طبیعتاً معلومه ده چې مقصد حتی ځینو خارجي کسانو د خارج د اروپا یا امریکا کې ځینې کسانو پر سوشل میډیا باندې دا خبرې کولې چې د کرونا واکسین ولګوي دا مشکل پیښیږي تبلیغات کېدل دې ته مزه ورکول کېدی تاسو ظاهر پښتون ورور تاسو په د دې هلو ځلو په حق له ضرور د څه پښتنې کوو چې تاسو څنګه ذکر کړی و چې هم په بلوچستان کې وړاندې کډوال و چې تاسو د کرونا ضد کوم واکسین هغه می واخسته یا ولګوله په دې تر څو پښتو خو تاسو وړاندې په خپل خبرې کې وایي چې د اول درې سپېچ کم د کرونا وي هغه کې لکه ډېر سمزده کړل او بیا ورسره د کرونا د وبا مخنیوي لپاره ما په دې صفه کې هم یو شمیر ګامونه اخیستي دي کوم هغه ګامونه دي چې تاسو اخیستي او چې تاسو وایي چې هم په کیمپ کې کډوال خوندې پاتې کړل د کرونا څخه خبره خو داسې وه چې موږ د خپلو خلکو سره په ارتباط کې وو چې زموږ ټولنه پوهاوي ته ضرورت لري زموږ خلک دومره پوهوالی نه لري نو د کوم چې زموږ په کلي کې مساجد دي یا مقصد کمیونټي ده یا مدني فعالان دي یا ځوانان دي د هغو په توسط باندې موږ تر هر کور تر هر دروازې تر هر فرد پورې ځانونه ورسول هغه مو دا و چې د کرونا په اړوند باندې پوهاوی ورکړو چې موږ څنګه باید د کرونا څخه ځان وساتو او د کرونا چې کوم مقصد 3 فوټه یا 4 فوټه یو د بل سره پوسولې فاصله ده دا باید مراعات کړو او ماسک وتړو ماسک چې موږ پرځن خپل دغه ماسکونه نه را رسیږي خو باید یو ټوکر پیدا کړو دغه ټوکر په واسطه باندې پوسولې د ماسک په شکل باندې استفاده ځینې وکړو او دغه خپل خوړو سره او خپل د لاسو سره لاسونه باید په صابون پریمنځو او دغه خپل په تګ راتګ کې په یو ځای کې چې موږ په موټر کې څنګه خېږو یا پرځن په یو هوټل کې رستورانت کې څنګه اوسېږو یا دارنګه چې په مجالس کې چې په مجلسونو کې باید څه وکړو په کور کې باید څنګه یو د بل سره کښېنو او ناسته پاسته وکړو نو هغه کوم چې د کرونا د مخنیوي په اړوند باندې ډاکټرانو یا کوم پوهانو تجویزونه ورکړي وو او موږ پوسوي او زموږ هغه تجویزونه هغه لارښوونې چې هغه تر خپلو خلکو رسولي دي چې د هغه د وجې څخه خوشبختانه تر اوسه پورې موږ د کرونا اقتصادي څپې ځپلي یو مګر دغه رقم ناروغۍ نه یې صحیح خو بیا وبخښئ خو بیا ممکنه څنګه و چې تاسو وایي چې یو بل سره زیاته فاصله ساتل ځکه کمپونه کې چې وګورئ نفوذ یا خلک ډیر وي نو بیا دا ممکنه وه چې هغه کم SOPs باندې عمل ورباندې کول بالکل خو خبره ده چې د خو د SOPs مراحل موږ مراعات کړي اوس فرضاً که ښوونځي ته ماشومان راتله موږ هغه د SOPs په شکل باندې موږ ماشومان کښېنول یو شوټ به یو راتله بیا موږ غټه کردار په ښوونځیو کې یا په سکولانو کې ادا کړي ځکه چې بچیان راتله ماشومان راتله موږ دوی ته د SOPs هغه مراحل ورښودله بیا د دوی ته دا خپل په خبرو کې ویله چې تاسې باید خپلې کورنۍ کې هم دغه رقم سلوک ادا کړي نو د هغه د وجې څخه پوه شولې موږ انشاءالله د کرونا دغه ټول مراحل چې وه هغه پوره کړي وو او خدای پاک موږ ته دغه څه نجات او ظاهر صاحب یو خو هر ځای کې هی دلته کې هم په دې فیسبوک باندې کمنټ یو راغلی و چې دا کرونا چې ده نو دا خو هسې یو سازش دی یو چل ول جوړ دی مسلمانانو ته چې د هغوی د دې ټولنې د دې نړۍ نه ختم کړلی شي داسې آیا تاسو ګورئ چې په کیمپونو کې هم څوک خلک داسې نظریات لکه د نورو خلکو د ښکار شوي چې یاره دا خلک خو داسې وایي
نه زه ویکسین نه لګوم یا په کورونا باندې څوک یقین نه ساتي تاسو وینئ داسې خلک خو ما مخکې درته وویل چې واکسین اولنی واکسین ما ولګوي وجه څه شوه دا تبلیغات د سوشل میډیا د لارې او دارنګه په کیمپو کې بیخي کیمپو کې خلک دونه پوهوالی نه لري هغه ټول اکثره بې تعلیمه خلک دي بیا موږ افغانان پښتانه چې هغه عقیدوي خلک ما مخکې خپل خبرو کې یاداوري وکړله چې دا ویل کېدله که چیرې ته واکسین ولګوې 2 کاله وروسته ورته مرې مګر دا دی ما واکسین لګولی دی د 2 کاله پر رسېدو دي مګر زه ژوندی پاتې یم په داسې تبلیغات کېدله چې حتی واکسین ته د زړه نه ښه کوئ دا خبرې خو ډېرې کېدلې مګر خبره پر دې وه چې په کورونا د وجې څخه زیاتر مسلمانانو کافران مړه شول اروپا او امریکا کې بیا په امریکا کې بیخي ډېر انسانان د کورونا د وجې مړه شول دا رقم په ایټالي کې ډېر مړه شول مګر زموږ په اسلامي نړۍ کې راواخلو په مذهبي اړخ باندې دونه به نه مړه شوي لکه په دوی کې چې مړه شول خو دا حالت بیا هم زیات داسې نه دي چې په دا پنډغالو کې دا زموږ په کیمپو کې خلک کورونا نه دي نیولي یا دا زکام ټوخی و دا شی نه دي ورته راغلی بیخي بې انتها ډېر ونیوله ولې مرګ ژوبله یې هوا نه ډوله د دغه وجه دا و چې مقصد پوهاوی ورته دغه شو داسې هم نه دي دا خلک ډېر و چې حتی د کورونا برخلاف و مګر هغه په کورنۍ کې به یو څوک په دې کورونا باندې اخته شو او ظاهر پښتون صاحب داسې خلک چې لکه تاسو خو چې تاسو په خپل هغه خلکو کې چې کوم ټول نړۍ تاسو ویکسین ولګاو خو داسې خلک چې د ویکسین نه انکاري وو یا په کورونا وایرس باندې یقین نه لرلو تاسو څنګه غوي بیا آماده کړی دی خبرې ته چې یاره دا سیس چې دی یا دا وایرس چې دی دا رښتین دی لکه دا دروغ نه دی دا رښتیا خبره ده او بل د دې چې ویکسین چې دی نو دا لګول هم د دې وایرس نه د ځان ژغورل لپاره او د نورو خلکو د ژغورل لپاره ډیر مهم دی څنګه مو خلک قانع کړی دی خبرې ته چې هم دا خبره ومني او ویکسین ولګوي ما مخکې درته وویل خور جانې هغه خلک چې مقصد د کورونا د واکسین څخه انکاري وله هغه کوم وخت کې زیات خلک داسې پېښې شوي دي که چېرې پوښتنه وکولای شي په هرې سیمې کې چې هغه د کورونا خلاف وو د هغه به حتما په کورنۍ کې یا په خپل خپلوانو کې یو څوک د دې ټوخي و په دې د کورونا کوم هغه دغه چې وه علامې چې وې هغه باندې به د دوی په کورنۍ کې څوک اخته شول نو هغه ته به دا باندې بدل شو چې ولا کورونا سته او بله خبره دا ده چې زموږ سره علمای کرامو چې کوم دي د مساجدو علمای کرامو او دارنګه بیا قومي مشرانو په اصول ډېر تعاون کړی دی او بیا خصوصا غټ کردار چې دی په دې کې ښوونکو کړی دی دا کوم د ښوونځیو ښوونکي چې دي او دارنګه غټ کردار په دې کې د زده کوونکو څخه د طالب علمانو څخه اخیستل شوی دی چې هغه د هر کور اوس د هر کور یو تن زده کوونکی په ښوونځي کې نو هغه دا پیغام تر خپل کور پر رسولی دی چې نور دا کوم خبرې یا کوم اوازې چې پر سوشل میډیا باندې خپریږي دا هسې اوازې دي دا د خلکو حقیقت نه لري موږ باید د کورونا په اړوند باندې پوه شو خپل تعبیر ونیسو او خپل واکسینونه ونیسو یو شی درته وایم سرانان د کیمپ په اړوند درته وایم چې په ضرب کې د 1 میاشتې 2.5 ډوز د کورونا ولګېد ظاهر پښتون رور تاسو موږ سره اوسېږئ ستاسو د سرانانو کیمپ بیا بلوچستان کې چې کوم افغان کډوال ژوند کوي په کیمپونو کې د هغوی په هکله به پوښتنې درڅخه کوو نورې هم بالکل موږ سره ظاهر پښتون هم د سرانانو کیمپ څخه لري سره ملګری دی ستاسو څخه مننه وبخښئ افسر خان صاحب سره وخت ډېر نه و چې کوم ټاکلی نو ځکه تاسو مزان سره پاته کلاسته یو واره بیا د بلوچستان کې د افغان کډوالو چې کوم کیمپونه دی هغه ته کتنه وکړو ظاهر پښتون ورور تاسو د افسر خان خبري واورېدې آیا دغه ستونزه چې یو خوراک ویکسین ورته ورکړی سي او یو بیا پاتې دا هلته هم تاسو لیدلې وه خبره دا چې خورجان خیبر پښتونخوا او بلوچستان فرق سره لري کنه په بلوچستان ایالت کې چې کوم د افغان کډوالو د واکسینیشن شروع شول هغه کې لوی ستونزه دا و د افغان کډوالو نه یوازې په بلوچستان کې بلکې ټول پاکستان کې دا کوم چې د کارت یادونه وکړله موږ افغان کډوال په 2 شکلو باندې په پاکستان کې میشته یو پی او آر کارت دی چې هغه د یونیچار د خوا څخه ورکول شوی دی او یو ای سی کارت دی چې هغه د په 2019 کې په 2017 کې
د ګورنمنت اف پاکستان او د IOM د ادارې د خوا څخه د افغان کډوالو دویم رجسټریشن وشو. دغه پیوار کاډو والا ته چې هغه به نادراته دوی خپل کوډ لري، هغه به ور میسج کړ د یو خوا څخه به د دې اسانتیا و دغه بیا به میسج رالی و د کس چې کوم پیوار کاډ درلودي هغه ته به واکسین ورکول کېدی، بلکې ECC کارډ والا ته واکسین نه ورکول کېدی، دغه ډیټا نادرا سره نه وله. بیا پر هغه باندې افغان کډوالو نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په ټول پاکستان کې دا غږ اوچت کړي چې دغه د کورونا واکسین چې ورکول کېږي باید دا د ECC کارډو والا ته ورکړل شي. بیا په دغه ترڅ کې د ملګرو ملتونو یو بل اداره ده زما نوم اوس راڅه په ذهن کې نشته، خو هغه تصویر را سره شته، کوم چې د پاکستان دپاره مسؤل دی، هغه راغلی و زموږ کیمپ ته پنډغالي ته، نو بیا موږ د هغه سره دا خبره یاده کړله دوی هم پر دا کورونا باندې کار کوي. بیا موږ وویل چې دا ECC کارډو والا ته دغه باید واکسینیشن ولګول شي. بیا دوی وویل چې په 2 میاشتې کې دا کېږي، خوشبختانه چې هغه 2 میاشتې وروسته بیا د حکومت پاکستان په ذریعه باندې او د ملګرو ملتونو د خوا څخه د دوتم د اسانتیا برابر شوله. نو اوس هم ECC کارډو والا ته هم پیوار کارډو والا ته افغانانو ته دغه واکسینیشن ورکول کېږي. او دویمه خبره دا ده کوم چې کمبود په لیول باندې یا تر اوسه پورې خو دا پیښه په بلوچستان کې نه ده راغلې، نه زموږ په پنډغال کې راغلې ده. اوس دا د یو کیمپ چې بار بار یادول کېږي هغه هم زموږ سره نه ښایي، خو ارمان چې د صحت د محکمې د پښین یا د بلوچستان څوک ستاسې سره شتون درلودی بیا بیا زموږ موږ هڅه وکړه چې یو چارواکي را سره راسي، خو هغه د بده مرغه را سره نه راغلل. نو یو ډاکټر صاحب را سره ملګري کېږي او څو شېبو کې به د LRH ویاند را سره ملګري کېږي، نو چې هغه به هم د دې نمایندګي کوي. خو تاسو وبخښئ، تاسو خپله خبره جاري ساتل غواړئ، بیا یو پوښتنه لرو. ما دا ویل مال چې اوس دوی دلته شتون درلودی، نو بیا تاسو ته زموږ د پنډغال یا کیمپ باندې یا زموږ د بلوچستان د کیمپو په اړوند باندې تاسو ته ویلی شو چې مقصد دا خلکو خصوصا د واکسین پر برابر باندې کم کمپاینونه چې کېږي چې دا خلک څومره مددګاره دي. اوس که موږ خپل په خوله باندې ووایو خلکو ته یو نوی دغه کېږي چې هغه څنګه کېږي نه ښایي که نه. نو خبره دا ده موږ خپل توان طاقت چې کوم دی افغانانو شریک کړی دی، او پاتې شو د کاډو په اړوند باندې او د واکسین په اړوند باندې خو زه یوه د حکومت پاکستان مننه کوم، بیا خاص طور د پولیسو مننه کوم. هغه په دې خاطر چې د یو ایالت څخه یا د یوې صوبې څخه بلې صوبې ته دا کوم خلک ځي، نه یوازې افغان کډوال بلکې لوکل خلک هم شي، هلته به په لومړي سر کې د کورونا د واکسین د کارت پوښتنه کېده. زیات خلک د دغه څخه هم واکسین لګولو ته ورسوله. چې د بلوچستان څخه کراچي ایالت ته ځي، نو په کراچي کې چې واکسین نه وي ورسره هلته EFC پولیس پوښتنې کوي، نو په دې خاطر باندې خلک مجبوره شول چې دا واکسین ولګوي او کارډونه ځي. ظاهر پښتون صاحب یو اخري پوښتنه ستاسو نه دا کول غواړم، د په دې فیسبوک دا پوښتنه راغلی ده د کارډونو خبره کېږي، نو کې دي چې تاسو په خپل باندې یو افغان کډوال تاسو په خپل باندې پوهیږئ، کې دي چې تاسو دې ته جواب ورکولای شئ او کنه شي ورکولای هم تاسو ته ویل شئ. عبدالتواب بابکر خیل دې کزي غلط نشم نه وایم، دوی دا وایي چې په موږ باندې پاکستانی کارډونه ختم کړل او اوس سیرانه لکه اوس نه مهاجر کارت راکوي او بیرته بیرته شناختی کارت راکوي. نو آیا تاسو په دې اړه څه ویلی شئ ورته او که نه شئ ویلی هم ورته ویلی شئ؟ خبره خو داسې ده چې اوس د سوال داسې ګونګ دی، پیوار کارت خو هغه افغان کډوال ته ورکول کېږي چې د 3 لسیزو څخه په پاکستان کې میشت وي، دا خو نه د پیسو په بدل کې ورکول کېدل، نه د واسطې په بدل کې ورکول کېدل، نه د تضاد یا بنیاد پر دغه باندې ورکول کېدل. دا خو افغان
کډوال چې دلته میشت وي په لومړي سر کې خپل رجسټریشن کوي. دویم د ای سی سی کارډونه په 2019 کې یو کال مکمل افغان کډوال ته وخت ورکړي چې تاسو وکولای شئ چې خپل رجسټریشن وکړي. هغه کارډونه ورکړل شو. پاتې شو د کم د واکسین کارت چې دی نو چې نه زما زه په هیڅ د افغان کډوال خبره وکړم چې نه زما سره پیو آر کارت موجود وي او نه زما سره ای سی سی کارت موجود وي. نو په هغه وخت کې نو بیا ماته د کورونا کارت څنګه راکول شي. نو زما د په سوال باندې ګونګ دی چون دغه وضعیت چې ما اخذ دین وکي چې مقصد د افغان کډوالو کارت وي اخو دغه وجوهات څخه مقصد خلکو ته ورکړل شي اوس نه. صحیح. ډیره مننه تاسو ظاهر پښتون صاحب چې تاسو د خبرونې ترغلي او هله د چې تاسو چې کوم معلومات وړاندې کړل زمونږ چې کوم افغان کډوال دي ورونه خويندې هغه به هم سنسته غهي سپوها سز ذکرته اغستی وي. تاسو یو جهان مننه او تاسو ته خورز واړو. دا یو وخت پر افغان کډوال ته کوم افغان کډوال ته هغه خوند هغه من هغه ورونه هغه پلرونه ته زما دا یو ریکوست او دا میسج د ستاسو د ریډیو د لارې چون ستاسو ریډیو ټول افغانان په پاکستان کې افغان کډوال لري دوی ته زما دغه هیله غوښتنه ده د دوی د یو بچي د ورور او د کشر په لیول باندې چې د خلکو پر افاو باندې مخه تا کیږي چې هر واکسین وي هر د سیاست پړون باندې پروګرام هغه کې فعال برخه واخلي. دا زموږ ستاسو د لپاره دی دا زموږ ستاسو د سیاست د لپاره دی پر دې باندې موږ تاسو ته ګټه رسیږي. نو باید موږ د دې ګټې څخه ځان برخمن کړو او ځان ورڅخه صحیح ډیره مننه خبره تاسو غواړم.